ګلخان لالا ستا یو بل پښتو فلم و غیرتي باجوړی د هغه یو مشهوره ډایلاګ چې وارې خانانو تاسو خو د لر او بر نه راغلي یې خو ستاسو مخې ته یو غیرتي باجوړی ولاړ دی او زما د پرب قسمي د لر بر پښتنو چې باجوړی دی باجوړی د چاړې نه واده او تر د دشکې پورې دشکه چلولی شي ډز کوه او باجوړی ستا مخې ته ولاړ دی او د مخ لرګولی چلوه او باجوړی ولاړ دی او په باجوړي ډز کوه قسم مې د په پاک خدای چې یو باجوړی به زما د یوې د اینې قطرې ستاسو د پوره خاندان نه وي پوره خاندان نه زور اسی پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي ورک هغه مشال څه چې تیاره وي او دی بل نه وي قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره قدرمنو کتونکو زما پر څنګ باندې یو د شو بیز یو نامتو انسان ناست دی ستاسو ملاقات ورسره کوم تر ټولو له مخه زه خپل میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ستړی مه سئ السلام علیکم وعلیکم السلام عظیم خان څنګه جوړ په خیر خیرت دی د خدای فضل دی زما طرف نه سلامونه قبول کړئ محترمه دا موږ ته ووایه چې ستا اصلي نوم څه دی پیدایش نه چیرته سوی دی تعلیم دې شته او که نه جی زما خپل نامه ګلسید دی او عرف ګلخان زما نوم دی او پیدایش زما دیر میدان علاقه ده او تعلیم مې صرف 8مه پورې کړی کراچۍ ته څنګه راغلی کراچۍ ته زموږ والد صاحب په سن 80 کې موږ راغلي او بیا زما دلته دغه عمر تېرېدو او لار سره راغلي او په دې نارت عظمآباد علاقه کې وو او یو شوبیز ته څنګه لاړې شوبیز ته خو داسې لاړو دي چې زه د بچپن نه شوق لرم فلمونه مې کتل د یو داسې پروګرام تقریبا سن 90 کې چې ما شو وکتله زما د شو سره تعلق پیدا شو مینه مې پیدا شوه بس زه چې میلاو شوم لال بادشاه محروم نو هغه ماته چې خپلې شوګانې ته وکړي نو بس دا هغه بس سن 95 میں ما تقریبا 95 نه ما شوبیز په خپله شروع کړی د ایسي د پروډوسر تاسې په شوبیز کې قدم کښېښوئ په ایس د پروډیوسري کې د څومره کار دی کړی جی ما تقریبا سن 95 میں پہلا پروڈیوسر شروع کړی د سپرلی ګلونه زما یو ډرامه چې تقریبا ما 41 قسطونه د سپرلی ګلونه مسلسل کړي دي په لک سٹار کې او دا ټي وي سټیشن سره یو حالو هغه کې ما تقریبا 41 شوګانې وکړي او په هغه وخت کې ما کمیډي کریکټر کوم د خندا لکه زما د خپل د سره مینه وه نو تقریبا 15 کاله ما کمیډي کریکټر کړی او پبلک ډېر زیات خوښ کړی او په هغې کې زما محبوبه زیړه الوچه ده د دې نه زما نوم اوچت شو بس بیا به چې پروډوسرانو به پروګرامونه هم کول نو زما سره به جوړی کې یو جنۍ وه هغه به اخیستله نو تر د دوبۍ پورې زما محبوبه زیړه الوچه ده تر ډینګ ډنګ 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 دا به چلېده نو د هغې نه زما کامیابي شوه او د دغې سره سره پروډوسرۍ سره بیا ارګنایزر او د هغې نه بعد زه بیا کمپینینګ ته رالم کمپینینګ تقریبا ما تقریبا 400 شوګانې کړي دي په کراچۍ کې په کلیپټن کې په کراچۍ ډټوریم کې نشترهار په دې پوره کم ځای کې کراچۍ کې چې کم ځای کې شوګانې دي پبلک ته ټولو پته ده په ګلخان په نوم زه بللی شوی یم او باقي د 15 کالو نه بعد ما ټول کمپینینګ کړی صرف او صرف په پښتو کې مې کار کړی دی د دې نه علاوه ما سیډي فلمونو کې هم کار کړی دی د ایسید د پروډوسر مې یو 2-3 فلمونه جوړ کړي دنیا به یاد ساتي د خور لوپټا او نور کار مې پکې ډېر کړی دی په کومو ډرامو کې بهترین کردار کړی دی چې ته ځینې مطمئن شوی زما یو فلم دشمنی فلم و هغې کې زما یو کرکټر و زه ډېر غریب وم او د هغې نه زه ډېر مطمئن وم پبلک هم ډېر خوښ کړی دی چې دشمنی فلم کې زه یو غریب وم او کوز کلی او بر کلي کې یو واقعیت او ما په هغې کې واده کړی دی او هغه ما له هغه لور نه راکړې نو هغه زما یو اداکاري وه زما خپل ځان ډېر خوښ اوس هم په شوبیز کې کار کوې او که نه نه جي تقریبا یو کال وشو ما د شوبیز نه عرضي الدګي اختیار کړې ده او تقریبا یو نیم کال وشو چې هغه اړخ ته لا بیا نه یم ګلخان لالا دغه ما ته ووایه چې شوبیز د نوو ځوانانو دپاره څنګه پیږي په دې کې پیسې ګټلی کېږي او که نه
جی دا خو ګوره د هر سړي په ځان پورې ده. ما چې کله دا شو شروع کړی دی نو زما د کنسټرکشن کاروبار او ټیکهداري لینو زما ما پیسو ته نه دي کتلي، ما صرف د پبلک ډیمانډ مینې ته کتلي، محبت ته ما کتلي دي. نو زما په اندازه په شو بس کې نن سبا پیسې د حیثیت د پروډوسر نشته او اداکار یا فنکار خو خپلې ته نه پیسې اخلي که ستا شو فلاپ ته او که نه فلاپ ته ته خو به پیسې ورکې. او زما الحمدلله دا انټرویو به چلي په خیبر پختونخوا کې داسې فنکار نشته چې په ما ووایي دا چې په ګل خان زما 1000 روپۍ پاتې دي. زما شو که کلاپ هم ده ما تقریبا 200 خپلې شوګانې کړي دي. خیبر پختونخوا د خیال صاحب نه والا علاوه د سردار علي ټکر نه والا د خیال صاحب، شبنم، میراوس، داسې ډېر فنکاران دي. عظیم خان زما سره به هر اختر کې کچ اختر کې غټ اختر کې 14 اګست کې. نو مطلب دا دی چې هغه مزه اوس د شو بیس نشته ځکه ما د اختیار کړی. ګل خان لالا دا راته وایه د موبایل پر شیشه باندې به ستا وروره مینوال وي، کلیوال به د وي، پښتانه به د وي، ګوري به ده. د هغو پښتنو د ډیمانډ مطابق ستا ترګردو د خوښې ډایلاګ هغو ته وایه. زما یو تاسو ته چې ما وویل چې زما یو فلم و دشمني فلم و نو په هغې کې خانان راشي او زما هغه ښځه ما ته وایي چې دا به ته لکه نه نو زه ورته یم اوس غلی کښېنه خانه که ته خانې نو زم یو پښتون باجوړی یم. په هغه کې زما نوم د باجوړي زما د په هغه ذات قسمي خان صاحب چې ته خو لا ته چې ستا کوز کلی غونم راشي دا زما مینه ده او پښتون یا په جیداد او یا په ښځه مري لاست آزاد او توره د تیرا خان. بس هغه په ما ډز وکړي او بیا د هغې نه بعد زه مړ شم او زما پلار په هغې کې لیونی شي. هغه فلم چې تاسو وکړو انشاءالله ډېر ښه فلم دی. داسې نور ډېر فلمونه شوي دي. ګل خان لالا دا راته وایه معاشره، سماج، ټولنه په کم نظر درته ګوري؟ یاره انشاءالله د کراچۍ د خیبر پښتونخوا او د کوټې کم ملګري چې دي چې زه بار هم لاړ شم نو انشاءالله اوس هم زما هغه عزت کوي چې کم مخکې ماته د ډېر د مشر رور په حیثیت ماله ډېره مینه راکوي. ما پرون هم دا خبره کړو چې زه بنارس غاړې ته تللی وم بغیر روټۍ نه زه راپرې نه ښودم. د دې نه علاوه په یو ځای کې په ما باندې جګړه شوه او د باجوړ د ایجنسۍ کسانو ما ته ګل خان لالا ته غاړې ته ودرېږه نو دونه مینه ماله اوس هم چې زه بازار ته لاړ شم زما سره پیم زما ډېر احترام کوي. زه ټولو خیبر پښتونخوا والا ته ټولو ته سلام پېښ کوم. ګل خان لالا ستا یو بل فلم و د خور لپټه د هغه یو بهترینه ډایلاګ که موږ ته ووایې. جی زما یو فلم و د خور لپټه دا زموږ د خیبر پښتونخوا تا ته پته ده چې د خور سره موږ مینه ډېره زیاته کوو. نو زه مسافرۍ ته تللی یم او د کراچۍ ته راغلی یم او د خپل خور د واده لپاره ما څه کپړې اخیستې دي. زه چې کله موقع ته ورسېدم نو زما خور چای شتلې وه. زه هغه وخت کې په خور راپرېوتم نه خورې نه داسې نشي کېدی ولې چې ما تاله د واده کپړې راوړي دي او تا نن خپلې جامې په ویښ نه کړي ولې تا ځان سره د وینو کپړې خپل قبر ته وړي. خورې دومره صبر به یې کړی دی چې ما ته د دشمن نوم واخله. خورې ما ته د دشمن نوم واخله. زما د په رب قسمې خورې زما د خپلې پښتو په سر قسمې چې زه به ستا یو دشمن د خاص تلي ته کوزم. خورې زما د ستا په پاکه وینه قسمې خورې په پاکه وینه قسمې خورې. ته د شوبیز د دنیا یو د ستوری یې که چېرې د شوبیز خلک دا وغواړي چې ته دې فیلډ ته بېرته راسه نو ته به څه وڅه کوې؟ عظیم لالا زه د پښتو کلچر ته سلام کوم او پښتو زما کلچر دی او زه د پښتو د ژبې قدر کوم او هغه زما ژبه ده. خو که پښتانه دا وغواړي چې یاره ګل خان دې واپس راشي او زموږ سره د سټیج په برابر په سټیج باندې مخاطب شي نو دا خو د په سټیج خبره ده چې زه د پښتنو دپاره د ژبې دپاره خدمت مې کړی او خدمت به کوم او دا خو دا دروازه چې د شپې هم ګل خان ستاسو دپاره حاضر دی او حاضر به وي. صرف او صرف د خیبر پښتونخوا د کوټې زمونږ کم پښتانه چې دي نو د پښتنو دپاره مخکې ما خدمت کړی اوس هم تیار یم او تیار به یم در مرګه پورې انشاءالله هر قسم خدمت به د پښتنو کړي. ګل خان لالا که چېرې ټولنې کتونکو دغه وغواړي زه له تا سره مرکه بل هم وکړم نو ته به بیا ما ته وخت راکړې که نه؟ جی دا خو ګوره د پبلک خبره ده او ته انټرویو لري دا به تا ته پته وي که پښتانه ما غواړي زه د پښتنو سره مینه کوم که هغه د هر
په پاکستان کې د هر څه تعلق ساتي خو چې پښتو وایي زه به سره مینه کوم زه هره ژبه ستا سره په د کوټې سره زه تا سره په دغه کې جګړېږم لګیا یم در سره خبرې زه سره کوم هر ژبې والا چې زما سره که ما له دې کلیپ راکړو او ما ته وغوښتلم نو عظیم خان انټرویو یو نه چې هر وخت کې ته زما غریب خانې ته راتلی شي او ما نه انټرویو ګل خان لالا زموږ وطن چینل ته تا په دومره مصروف وخت کې چې ستا د بچي واده دی هغه واده د پرېښوی موږ ته راغې نو موږ ستا د زړه څخه قدر کوو عظیم لالا تاسو زموږ پښتانه یې زما وروڼه دا خو لا یو واده دی چې داسې ډېر ودونه د پښتنو دپاره ما خو دا خو لا د خوشحالۍ خبره ده تاسو یقین وکړئ چې زما د کم زوی واده و د ده اکسیډنټ شوی اپریشن و او اپریشن کې تر ما پرېښودی دی د خپلو پښتنو ته چې کوم دی شوبز ته تللی یم عوام د دې خبرې ګواه دی نو انشاءالله تعالی چې زه هر وخت کې به تاسو ته دا خو لا واده دی او راغواړم انشاءالله زما د دسمبر کې د زوی واده دی او زه به د خپل ملګري راغواړم زما د شوبز ملګري به زه راغواړم تاسو چینل والا به راغواړم او الله دې وطن زه خپل پبلک ته خپل عوام ته دا اپیل کوم چې دا وطن چینل سرچ کړئ او په دې باندې ښایسته ښایسته سبسکرایب کړئ او د عظیم لالا ورسره ملګری چې کوم دی راغلی دی زه د دوی شکریا ادا کوم او انشاءالله په دې چینل باندې ښایسته ښایسته پروګرامونه انټرویوانې دا یو عظیم انسان دی او نوم یې عظیم خان دی نو الله دې دله ژوند ورکړي الله دې دې وروڼو له ژوند ورکړي الله دې ټولو پښتنو له ژوند ورکړي پاکستان پاینده باد قدرمنو کتونکو دا و ګل خان لالا چې له شو بیس سره تعلق درلود ډېر خوږ کس دی په آخر کې له تاسو ټولو څخه رخصت اخلو تر بل پروګرام پورې په مخه شه سلام علیکم